سلامونه درنو لیدونکو ستړي مه شئ وخت مو په خیر. نننۍ خپرونه مو د احوال شهر دی چې د مواد مخدر په هکله ځوانانو تدابیر نیولي دي چې څنګه ځوانان د دې مواد مخدر نه ځانونه بچ کړي او رسنۍ هم له موږ سره ملګرې ده. راځئ چې وګورو نننۍ خپرونه په دې هکله څنګه مخته ځي. نننۍ د موږ هغه څو کمپاین د مبارزه مواد مخدر، دا کمپاین څونه مثبت اغیزه په جامعه کولی شي او څومره زموږ ځوانان د دې کمپاین نه استفاده کولی شي او څونه نور کمپاینونه لکه همدې کمپاین غوندې نور په مختلفو ولایتو کې او په مختلفو سیمو کې دا کمپاینونه باید رواج. به نظر من مواد مخدره که کسایی استعمال میکند که اونا دچار یک افسردگی طول مدت داشته باشد در زندگی خودشون. مثلا ما کسایی رو میبینیم که کار و مشغله نداشته باشد، درس و بحث و تحصیل رو مثلا کارهای روزمرهشون به خوبی سپری نشود. اینها لازم میبینن و اینها ناچار میشه که به یک عادتی رو بیاوره. انسان د معتاد ژوند هیڅ ژوند نه دی، لرې د انسان کرامت د انسانګرت یا سپی اوس که کوي هېڅ د انسانګرت د کرامت هغه نه لري ده. درنو لیدونکو دا وه زموږ د احوال شهر خپرونه. موږ د باختر د صفحې څخه لایک فالو او سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې مو په لوی بخښونکي او څښتن تعالی سپارم.